چې د حضرت داود علیه السلام زوی وفات شو. حضرت داود علیه السلام پیغمبر دی. د حضرت سلیمان علیه السلام والد محترم دی. داود علیہ السلام په خپل پیغمبر او زوی حضرت سلیمان اغم پیغمبر دی. نو د حضرت داود علیہ السلام زوی وفات شو. نو دا غمگین او خفو. نو خفه کېدل خوی وړاندې مم درته ویلو. نو الله پاک ورته وحی راولې گلا چې داودا ستا په نظر کې ستا دا بچی د کم سیز برابرو، یعنی تا ته څومره ګرانو او ستا په نظر کې د اندازه څومره وه، یعنی دا د څه برابرو. نو حضرت داود علیہ السلام فرمایل اے ربا چې دا ځمکه د اسمانه پورې مکمل د سرو زرو نه ډکه شي، نو زما بچی د دې برابر و. زما بچی د دې برابر و. ځمکې نه واخله تر اسمانه پورې دا خالی ځای، دا خلا او خالیګاه چې ټول د سرو زرو نه ډک شي، نو زما بچی د دغه برابر و. نو الله سبحانه و تعالی فرمایله د قیامت پورستا د پارا ما سره دومره ثواب دی لکه د ازمکه چې د اسمانه پوری د ثواب نه ډکه کړی شي. دومره اجر به ته ملاویږي اے داود علیه السلام. الله فرمایل چې اے داود علیه السلام زمکه نه واخلا تر اسمانه پورې دا ټول خلا چې د ثوابونو نه ډک شي، نو دغه ټول ثوابونه ستا دي او تا ته به د قیامت په ورځ ملاویږي د دې په عوض او په بدل. نو پته ولګېدله چې د بچی په وفات باندې صبر وکړي نو دومره لوی اجر ور باندې ملاویږي. مونږ او تاسو که دنیا تراشو او په خبرت باندې پوي شو او دا غینه پس ټول زندگی د الله دین توقف کو او شپه ورځ عبادت کو، نو دومره اجر نشو پورا کوله، دومره ثواب نشته لکه ځمکې نه والا اسمانه پورا. خو که لږ ټیم د پاره دې صبر وکړه، واویلا دې ونه کړله، چغې او فریادونه دې ونه کړله، زړه خواصم زخمی وي خفی اوښکې راتلل، په هغې پابندي نشته. شریعت په د چغو سرو باندې پابندي لګولې ده، ځان وهلو باندې پابندي لګولې ده. ګوره بار بار درته مه ووې چې شریعت په دغې پابندي لګولې ده. بیکاره الفاظ د خولې نه ویستل په دې پابندي ده، په جړه باندې پابندي نشته. او جړه هغه چې هغې سره په خوله باندې اوازونه او غیر غلط او بیکاره څیزونه نی، خوله خاموش وي او سترګو نه اوښکې را روانې وي. نو دا د انبیو نم ثابت دی او صحابو نم ثابت دی، اولیو بزرګانو نم او دین اسلام کې دا جایز دی او شته. مستقل بیان پر روان دی اوس انشاءالله وروسته بیا راځي. نو دغه لږ ساعت صبر باندې دومره اجر ملاوي. اوس دا مرګ چې کوم دی دا د آخرت لاره ده. آخرت ته په کومه لار ځي؟ د مرګ په لاره باندې. بل لار شته ورته؟ نشته. د مرګ په لاره باندې آخرت ته تلل دي. اوس ته چې بازار ته ځې او ښار ته، د هغې دپاره لار کومه یو ده؟ دقه د لزاک روډ کتلی خو هم دی که نه ماشاءالله، چې یو ځل پې لاړلې نو 15 ځل بلان به دومره دوړه ده ور باندې. تیار خوړ دی
جانې خوړ بدر نهیر شيغه والله عالم چې څه مسله ده پکې دومره بے غوره خلق چې تر اوسه پورې داغي هغه ترتیب برابر نک او چې د ټونو وخت راشي بیا چې سورې به شروع کړي داسې به کوم او هغه سی به کوم ملک بشرشم کم او ټیپر به کما او تانه به د سرو زرو مولای جوړه کم او دا به جوړ کما اسم نی ټول د دروغ وادي وي او فاسقان او فاجران اس کلم خپل وعده نه پورا کوي بهر حال هر چیز ته چې تو ورزه داغه خپل لار وي په خبره بازار ته زی داغه خپل لار ده هر طرف باندې نو دا کرنګي چې آخرت لورزینو د هغه لارې نوم دې مرګ موت اکم نه چې مونږ او تاسو ډیر یریګو که غب کې امراته چویل الله دې مړ کنو بیا ور سره دښمنی کو مالک ول امرې بنس ټول عمر بجوان دي که ټول عمر زندگی وې کنا نو پکار دې چې انبیاء کرام دنیا نه تشریف نه وړي بهر حال مرگ د آخرت لار ده حضرت سلیمان علیہ السلام بچے وفات شو حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول دے روایت داغ دے فرمائی چې دا حضرت سلیمان علیہ السلام زوی وفات شو نو د دې په وجه حضرت سلیمان علیہ السلام غمگین او خفاو او غمجنو نو یو دو ملائک راغله خو ملائک په انسانی شکل کې راغلو ملائکو ته الله پاک دا قوت او طاقت ورکړي دی ښا یتشکلوا باشکال مختلفه دا خپل شکل او صورت بدلی په مختلفو شکلونو سره جسم نورانی دا یو نورانی جسم دی دا کرنگی پیریانم دی اغا جسم ناری اغا اور نه پیدا شوی دی اغم یتشکل باشکال مختلفه اغم خپل شکل او صورت بدلی را بدلی کله یو شکل کی کله بل شکل کی دغه سي شیطانانم دي اغیم خپل شکل او صورت بدلی دا موضوع تیر شو ما در طویلو شیطان چې کم کم ځای کې خپل شکل بدل کړو اغه زيونه مم در ته خودلو کم د چې مونږ او تاسو ابلیس وایو زمونږ او تاسو ازلی دشمن نو فرشتیم خپل شکل او صورت بدلی نو دو ملائک راغل انسانی شکل کې خدا سے شکل کې راغلل چې دوی خپل مینس کې اختلاف او جګړه وا یو مدعی او یو مدعا علیه و یو دعوه کون کې و په بل دعوه شوی و رالو د حضرت سلیمان علیہ السلام مخه ته دواړه کسان کې ناستل وای چې مونږ یو فیصله راوړې ده څه فیصله دی راوړې ده وی فیصله دا ده چې ما فصل کرلو او تر اوسه می کټ کړه نو چې دا کس پلار تیرې دو او ټول فصل برباد کړ یعنی ما فصل کرلو کټ کړه مې نو برابرو خدا کس پلار تیرے دا او غا فصل خراب کرانا نو حضرت سلیمان علیہ السلام دا دے دویم نا پوختنو که اصول دا دی غا چه دا دوارو طرف خبر با اوری یک طرف فیصله با نکی دیر خلق یک طرف فیصله کی دا سراسر ظلم دے دوارو طرفونو نا معلومات کی بیا و فیصله کی نو حضرت سلیمان علیہ السلام د دې بل نم پوښتنو کا
او بل فیصله چې کلم کې نو د الله د پاره به کې ښا په دې کې به د چا مخ نه کې مخ مروت دي سيزونو نه بزان ساتي یو کس ستا مخالف دی ولی نوی ستا دشمن دی ولی نوی خو لیکن ته چې فیصله کې حق فیصله به کې الله ته به مخ کې د الله رضا بلټي داسې چې کم طرف ته تله درنۍ نو تم پکې ځان ورواچې د خیره نو دې ته ظلم وای او داسې فیصلې ناکامئ نو دې دویم کس نه تپوس کې تا ولې د فصل برباد کو هغه وی چې دا فصل چونکې د په لاره کې کرلی و او په لاره خو خامخا خلک تیریږي نو ځکه فصل برباد شو فصل چې کوم دی دا په لاره کرلی نو په لاره خلک تیریږي که نه تیریږي نو چې په لاره تیر شوي هغه فصل خپله خرابېږي اوس خو مونږ او تاسو داسې کوو که نه چې اشته پټو کې هم د خلکو فصل نه پرېږدو په خپله خوښه پکې لاره وباسو اگر که هغه راته غنې هم لګولې خو مونږ پې ور ټوپ کو فصل تباه کو والله هلکه دا پوله څه دپاره ده چې ته پکې شارټ کټ لارې وباسې په خپله خوښه زمیندار هزار دی وي لیونی به ګرځې بیا اپې خواري کړي محنت یې کړي شپه ورځې په ځان یو کړي او ته په خپله خوښه د پټي منځ کې د لاره ویستې وزې راځې پې ناجایز دي دې نه ځان ساتل پکار دی چې بیا غنې درته خښې کړي نو په هغې هم خپئ چې وګوره پلانکي خان غنې خښې کړي نو خښئ به نه چې ته د سړیتوب په لاره نه ځې همداسې کار د سره پکار دی نو فصل چې په لاره کې وي هغه خرابېږي نو حضرت سلیمان علیه السلام دی اول کس ته وویل تا ولې په لاره باندې فصل کرنو حالانکه تا ته ښه معلومه ده چې خلک خامخا په لاره تیریږي نو ده ورله جواب ورکړه چې د الله پیغمبره بیا ته ولې په خپل بچي پسې دومره خفئ آیا تا ته دا پته نشته چې مرګ د آخرت لاره ده په دې لاره باندې به خلک تیریږي مرګ د آخرت لاره ده نو په دې لاره خو به خلک خامخا تیریږي نو په دې پسې خفه کېدل ډېر نه دي پکار هر سړی به خامخا په دې لاره باندې ځي وفات کیږي به روایاتو کې راځي چې حضرت سلیمان علیه السلام د دې نه پس خپل بچی پسې بیا پریشانی نه وه ښکاره کړې به هر حال مرګ چې کوم دی دا د آخرت لاره ضروره دې نه بغیر آخرت ته رسېدی نشي او دې نه بغیر آخرت ته رسېدل ګران دي نو دا یو لار الله پاک مقرر کړې ده نو په دې باندې چې کم سړی لاړه نو هغه د پاره چې شاته کم کسان پاتی هغه خلق د پاره بهتر دي چې د پسې تلاوت وکي صدقات وکي نفلونه وکي او صدقې جاریه ورپسې وکي دا د هوښیارو خلکو کار دی ځکه په دې سره هغه وفات شده مسلمان ته اجر او ثواب رسیږي د هغه قبر پې روښانه کیږي او چې څوک بې ځایه وفات شده مسلمانانو پسې جیلې کوي شکوې کوي فریادونه کوي چغې سورې وی نو د ده د وجې نه هغې مسلمان ته بیا تکلیف رسیږي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا مبارک وا او دا آقای نامدار حدیث مبارک و دا دو روایتونو یو روایت نسائی شریف کی ذکر شوه ده و بل مشکات مبارک کی او دا نسائی روایت چکم ده نو دا امام حاکم رحمه اللہ هم ذکر کرده ده دا دوارو احادیث و مقصد
دو خبرې دي. یو خبره دا ده چې یو ناتمام معشوم، هغه معشوم چې هغه ضایع شوی وي، وخت نه وړاندې، نو دغه معشوم بارکی آقای نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دی به هم د مور او پلار شفاعت کوي. ګوره الله پاک مونږ او تاسو باندې څومره مهربان دی. هغه یو د غوښې ټوکړه چې لا کمال تم نه ده رسېدلی او خپل عمر تم نه ده رسېدلی، د وخت نه مخکې ضایع شو، او هغه به هم د مور او پلار د پاره شفاعت کوي او د الله په در کې به د مور او پلار د پاره درخواست کوي. خدا درخواست به هغه وخت کې کوي کله چې د مور او پلار جهنم ته د داخلېدو اراده وشي، یعنی دغه فیصله کېدو والا وي چې دا ښځه او خاوند جهنم ته لاړ شي. ځکه سړی چې جهنم ته ځي نو د ګناه په وجه باندې ځي، ګناهګار وي، نو د ده د مور او پلار به ګناهګار وي، د ګناه د وجې نه بعد جهنم ته روان وي، د جهنم فیصله به پې کېدو والا وي. نو دقه ناتمام بچی دا ماشوم چې د وخت نه وړاندې ضایع شوی او ختم شوی په دنیا کې، دی به د مور او پلار د پاره شفاعت کوي او الله ته به دلیل وي، الله سره به خبرې اترې کوي او الله ته به درخواست کوي. نو الہ العالمین به ورته فرمایي چې ځه لاړ شه، ستا شفاعت قبول شو، خپل مور او پلار جنت ته داخل کا. الله پاک مونږ او تاسو باندې څومره مهربان دی، څومره رحم کوونکی دی، څومره محبت کوونکی دی. نو دغه والدین با جنت ته داخل شي. بل روایت کی راغلی دی آقای نامدار قسم کړی دی، والذی نفسی بیده، زما دی قسم وی په هغه ذات باندې چې د چا په قبضه کې زما سا او روح دی. چې هغه معشوم چې آپ دنیا کې ضایع شوی وي، دی به د مور او پلار شفاعت کوي، جنت ته به داخلي، د الله په در کې به د مور او پلار د پاره درخواست کوي. خو دلته یو دویمه خبره ورسره ده، هغه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا په هغه وخت کې شرط دا دی چې دا مور او پلار صبر وکي، د په مرګ د ثواب امیدم اوساتي. دو خبرې شوې دلته، یو دا چې دې صبر وکي دا مور او پلار، او دویم د په مرګ باندې د په وفات کېدو باندې په دغه صبر باندې دوی امید د ثواب اوساتي چې زه دا صبر کوم د الله د پاره او الله سبحانه و تعالی به ماته اجر راکړي. نو په دغه شرط سره
دکنا تمام معشوم دانا تمام بچی با د مور او پلار د پار شفاعت کوي. نو دا د صبر یو لویه فایده ده، ځکه بچی هر چاته نږدې وي، ګرانی ور باندې د زړه غوښي. مور او پلار چې د بچی تربیت کوي نو د زړه په وینو باندې کوي، انتهایی زیات خیال ساتي. ولې ساتي؟ مور او پلار ته ګران وي، مور او پلار ورسره محبت کوي. او بیا داسې تکلیف راله دا بچی وفات شو، مور او پلار په صبر وکړه نو اجر دغه ملاویږي چې دغه وړوکی ماشوم با د مور او پلار د پاره شفاعت کوي. نو دې حدیث نه معلومه شوه چې یو بچی لا تر اوسه پورې جوړ شوی هم نو، بلکې کچا حمل غورځېدلی و او والدینو په دې باندې صبر وکړه او د ثواب امید وساتي، نو دغه بچی به د الله تعالی په دربار کې د الله په حضور کې دوی د پاره شفاعت کوونکي وګرځي او دوی د جنت داخلولو د پاره به دوی ته یو سبب وګرځي، دوی به جنت ته داخل شي. اگر چې د دغه معشوم په دنیا کې د مور سره څه تعلق نه دی تیر شوی، پلار سره تعلق نه دی تیر شوی، دا کرنګ مور او پلار لا پیجندلم نه دي، ولیکن بیا هم شفاعت کوي. اوس کم بچی ژوندې پیدا شي او والدین پرورش وکړي او کمال تعلق او محبت هم ورسره پیدا شوی وي، بیا چې دا بچی وفات شي او د په مرګ باندې د په وفات باندې والدین صبر وکړي، نو داسې والدینو ته به الله پاک کم اجر ورکوي، دغه اجرونه به د دقې نم زیات وي. او همدغه بچی به بیا د مور او پلار د پاره جنت ته د تلو سبب او ذریعہ وګرځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله فرمایلی دي، دې ته حدیث قدسی وایي. الله سبحانه و تعالی فرمای کله چې ز د یو مؤمن بندنه د محبوب او د خوخي کس د اهل دنیا نه واخلم، یعنی داس یو کس چې د ته محبوب وي، ګران وی ورتا خوخي وی، داس یو کس په دنیا کې تنا واخلم، لکه اولاد شو. څوک شو؟ اولاد. دغه رنګ مور او پلار شو، مور او پلارم بچو ته ګران وي، هغه بیکاره بچی وي چې مور او پلار بدی شي، هغه بی دینه بچی وي، هغه بیکاره اولاد وي. حقیقت دا دی چې اولاد ته مور او پلار ډیر ګران وي، خو چې څوک د مور او پلار مرتبه مقام او درجه پیژني نو بیا د مور او پلار عزتم کوي، قدرم کوي، خیالم ساتي. نو الله سبحانه و تعالی فرمای لکه اولاد یا مور او پلار دغه کس یا د دوی نه علاوه بل نږدې یو خپلوانی وي چې د ته ګران وي. بعضې رشتہ دارو کې هم داسې کس وي چې خلکو ته ډېر ګران وي، ځکه د هغه کردار صحیح وي، اخلاق صحیح وي، نشست او برخاست صحیح وي، لالچی نه وي، مخلص انسان وي، نو هغه بیا د ټول خاندان خوښ وي او ګران هم وي ورته. نو داسې کس چې ترنه واخلم او دی په دغه باندې د ثواب طلبګاری او صبر وکي،
نو الله تعالی فرمای ما سره د دې بنده د پاره د دې په بدله کې صرف جنت دی، یعنی د تبا په دې صبر باندې جنت ورکوما، او جنت کی بیا د دنیا نعمتونه دی الله پاک دې مونږ او تاسو ورولي ورته، او الله پاک دې مونږ او تاسو د جنت مستحق وګرځولې کی. نو دغه د دنیا تکالیف باندې صبر کول، نزدې رشتہ دار وفات پاغي باندې صبر کول، بچي وفات شي پاغي باندې صبر کول، دغه فائدې دي د جنت مستحق ګرځي. دغه بچي بستا د پاره شفاعت کوي د الله په در کې، او د دغه بچی په سبب باندې بتا ته ثواب ملوشي، او ثواب به دومره زیات ملاویږي چې ستا د عقل او فهم او د سوچ او د فکر او د تدبر نه زیات ثواب وي. کتابونه لیکي چې د حضرت داود علیه السلام زوی وفات شو. حضرت داود علیہ السلام پیغمبر دے، دا حضرت سلیمان علیہ السلام والد محترم دے. داود علیہ السلام پخپل پیغمبر او زوی حضرت سلیمان اغم پیغمبر دے. نو دا حضرت داود علیہ السلام زوی وفات شو، نو دا غمگین او خفو، نو خفا کېدل خوی وړاندې هم درته ویلو. نو الله پاک ورته وحی راولېږله چې داوده ستا په نظر کې ستا دا بچی د کم سیز برابرو، یعنی تا ته څومره ګرانو، او ستا په نظر کې د اندازه څومره وه، یعنی دا د څه برابر. نو حضرت داود علیہ السلام فرمایل اے ربا چې دا ځمکه د اسمانه پورې مکمل د سرو زرو نه ډکه شي، نو زما بچی د دې برابر و، زما بچی د دې برابر و. ځمکې نه واخله تر اسمانه پورې دا خالی ځای، دا خلا او خالیگا چې ټول د سرو زرو نه ډک شي، نو زما بچی د دغه کې برابر وو. نو الله سبحانه و تعالی فرمایله د قیامت پورستا د پارا ما سره دومره ثواب دی لکه د ازمکه چې د اسمانه پوری د ثواب نه ډک کړي شي، دومره اجر به ته ملاویږي اے داود علیہ السلام. الله فرمایل چې اے داود علیہ السلام زمکه نه واخلا تر اسمانه پوری دا ټول خلا چې د ثوابونو نه ډک شي، نو دک ټول ثوابونه ستا دي، او تا ته به د قیامت په ورځ ملاویږي د دې په عوض او په بدل. نو پته ولګېدله چې د بچی په وفات باندې صبر وکړي نو دومره لوی اجر ور باندې ملاویږي. مونږ او تاسو که دنیا تراشو او په خبرت باندې پوي شو او دا غینه پس ټول زندگی د الله دین توقف کو او شپورز عبادت کو، نو دومره اجر نشو پورا کوله، دومره ثواب نشته لکه ځمکې نوال اسمانه پورا. خو که لږ ټیم د پاره دې صبر وکړه، واویلا دې ونه کړله، چغې او فریادونه دې ونه کړله، زړه خواصم زخمی وي خفی اوښکې راتلل، په هغې پابندي نشته، شریعت په د چغو سرو باندې پابندي لګولې ده، ځان وهلو باندې پابندي لګولې ده. ګوره بار بار درته مووې چې شریعت په دغې پابندي لګولې ده، بیکاره الفاظ د خولې نه ویستل په دې پابندي ده، په جړه باندې پابندي نشته،
او جړه هغه چې هغې سره په خوله باندې اوازونه او غیر غلط او بیکار سیزونه نی خوله خاموش وي او سترګونه اوښکې را روانې وي نو دا د انبیو نم ثابت دی او صحابو نم ثابت دی او اولیو بزرګانو نم او دین اسلام کې دا جایز دی او شته